السلام علیکم ګرانو مینوالو، په دې علم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوالو، په دغې ویډیو کې به زه تاسو ته د هغو 15 افغان کرکټ ملي لوبډلو لوبغاړو په هکله معلومات درکړمه چا چې د افغانستان لپاره په یو ورځنیو یا ون ډې لوبو کې تر بل هر لوبغاړي څخه زیات کیچونه نیولي دي. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک او چینل مو حتماً سره سبسکرایب کړئ. نو مینوالو، دغو 15 لوبغاړو په لیست کې چا چې افغانستان لپاره په یو ورځنۍ نړیوال لوبو کې تر بل هر لوبغاړي څخه زیات کیچونه نیولي دي، 15م مقام له اصغر افغان سره ده. اصغر افغان مینوالو 40 کیچونه نیولي دي. اصغر افغان څخه مینوال بیا مخکې رحمت شاه ده چې رحمت شاه سره بیا 4م مقام ده. رحمت شاه مینوالو 40 کیچونه نیولي دي، خو رحمت شاه له اصغر افغان څخه بیا لوبې کمې کړي دي، نو ځکه رحمت شاه سره 4م مقام ده. 3م مقام بیا مینوالو راشد خان سره ده، هغه بیا 29 کیچونه نیولي دي. 2م مقام بیا ګرانو مینوالو له نجیب الله زدران سره ده چې هغه بیا 39 کیچونه نیولي دي. او لومړی مقام بیا ګرانو مینوالو له محمد نبي ساخیل سره ده. هغه مینوال افغان لوبډلې لپاره په 140 ورځنۍ لوبه کې 63 کیچونه نیولي دي، چې له بل هر افغان لوبغاړي څخه مینوال افغان لوبډلې لپاره په یو ورځنۍ لوبه کې محمد نبي ساخیل زیات کیچونه نیولي دي.